روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ. د حریت راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا سره له یوې نوې خپرونې ستاسو په چوپړ کې یم د 88.5 FM حریت راډیو څپو څخه د روغتیا شتمنۍ خپرونه کې. درنو اوریدونکو، تاسو ته د مبارکې میاشتې را رسېدل بیا هم مبارک وایم. الله تعالی د میاشت موږ او تاسو د طاعت او د عباداتو د قبلېدو سبب وګرځوي او انشاءالله اخرنۍ میاشت دی چې امت د په دې حال وي او متفرق امت د واحد شي. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ او تاسو د روژې مبارکې میاشتې لپاره ځانګړې رمضاني خپرونه درلودې. په مخکینی خپرونه کې چې موږ او تاسو په لومړی د رمضان میاشت په لومړی اونۍ کې نشر شوه، موږ او تاسو د روژې ځینو واقعیتونو ته او د دې واقعیتونو ته د علمي او د ساینسي له پلوه کومې حل لارې شته، په دې موږ او تاسو خبرې وکړې. که ستاسو په یاد وي، ما ویلې په روژې مبارکې میاشت کې به موږ او تاسو پر 3 موضوعاتو خبرې کوو او د روژې مبارکې میاشتې او د اوسني فصل د حالاتو سره سم موږ به تاسو حل لارې وړاندې کوو تر څو د مبارکه میاشت په صحیح او سمه توګه ونیسو. نو ما دا ویلو چې په روژه کې به په روژه او خوراک بحث کوو، بیا به په روژې او مایعاتو بحث کوو او ورسره د ژوند یوه مهمه او اړینه برخه چې هغه عبارت د خوب، په دې به بحث کوو. ځکه چې په د رمضان مبارک میاشت کې هم خوبونه نامنظم کیږي، په اصطلاح هم کاري اوقات نامنظم کیږي، هم موږ او تاسو هغه د شپې، ځکه چې د مبارکه میاشت د خوب کولو میاشت نه ده، بلکې دا میاشت د دې چې موږ او تاسو وکولی شو په اصطلاح قیام اللیل وکړو، عبادتونه وکړو، د الله تعالی په نزد کې داسې عبادت ترسره کړو چې موږ او تاسو د یو کال په ترڅ کې نه دي ترسره کړي. نو څرنګه وکولی شو خپل خوب هم منظم کړو چې تر څو له یوې خوا چې زموږ خوب خرابېږي دا موږ ته زیان او تاوان ونه لري، او له بلې خوا داسې حل لارې برابرې کړو تر څو موږ سره وکولی شي مرسته وکړي تر څو د مبارکه میاشته په صحیح توګه او سمه توګه ونیسو. نو په مخکینی خپرونه کې ما پر دې خبرې وکړې چې رمضان او خواړه څنګه موږ او تاسو تنظیم کو، څه خواړه په پیشنمي کې وخورو، څه په روژه ماتي کې وخورو او څه په د شپې خوړو کې وخورو. دا خبره مې یاده کړه چې باید زموږ او ستاسو روژه ماتي او د شپې خوړو ترمنځ فاصله وي، حتی هغه مینو یې فرق وکړي او په روژه ماتي کې نرم خواړه، داسې خواړه چې هغه اصلا سره شوي، ډېر مالګه او ډېر مرچ پکې نه وي، ډېر مناسب خواړه وي. وروسته دغه چې هر څه خورئ مشکل نشته او پیشنمي کې مې هم تاسو ته حل لاره درکړي. نننۍ خپرونه مې ځانګړې کړې د 2 نورو عناوینو ته چې تر څو موږ پر رمضان او مایعاتو او که ورسره وخت و پر رمضان او خوب به موږ انشاءالله موږ تاسو خبرې کوو. نو راځئ اوس به د رمضان مبارکې میاشت او د مایعاتو د پوره کولو په اړه به خبرې وکړو. په مجموع کې مهمه او اساسي خبره دا ده چې اوس مبارکه میاشت په داسې موسم کې راغلی چې له یوې خوا هوا یخه ده او له بلې خوا ورځې لنډې دي. نو په مجموع کې دا میاشت غومره سختوالی اوس نه لري او اساني پکې شته ده. یوه بله خبره چې د هغې ویل ضروري دی هغه دا ده، ځینې کسان فکر کوي چې د تږیتوب او په اصطلاح زموږ د بدن اوبه کمیدل فقط له ګرمۍ سره ارتباط لري. نه، ځینې وختونو کې یخه هوا هم انسانان تږي کوي او د دې هغه طبي دلیل دا ده چې یخه هوا دي کې هغه رطوبت کم وي، نو بناء کله چې انسانان تنفس کوي دوی د خپل د بدن ډیر مایعات کاروي تر څو دغه وچه هوا واخلي، مرطوبه کی او بیا تنفس کی. نو په دغه دلیل سره د دوی د بدن
د اوبو د کمیدو احتمال شته. نو بنا ځینې کسان د خپل ځان ډېر بېغمه نه نیسي چې والا اوس یخ ده او زه نه تږی کېږم. نو یخه هوا سره تږیتوب ارتباط لري او ځینې وخت شاید تاسو داسې احساس نه کوئ له خپله چې والا زه تږی شوی یم باید اوبه وڅښم. نو په مجموع کې د دغو نکاتو په پام نیولو سره نو موږ او تاسو ته اړینه ده چې ځینې موضوعات چې هغه زه غواړم تشریح کړم د خپل د مایعاتو د تنظیم لپاره وکاروو تر څو مبارکه میاشت په موږ او تاسو ښه تېره شي او زموږ او تاسو طاعتونه او عبادتونه د الله تعالی په دربار قبول او منظور شي. نو راځو لومړني ټکي ته. هېڅکله اوبه د خپل د بدن اوبه په یو ځل مه پوره کوئ بلکې د خپل د بدن اوبه سلو کم څکئ. د دلیل څه شی ده؟ زموږ او ستاسو د بدن داسې یو حالت ده چې که ته یو دم په بدن اوبه ډېرې کړې هغه یو دم راجذبېږي او د ګردو څخه یو دم بېرته فلتر کېږي وځي. یعنې دا معنا چې دا اوبه زموږ او تاسو په بدن کې دومره وخت ورنه کړل شو چې دا تقسیم شي هر چې خپل ځان ورسوي او تر څو هلته دا اوبه توزیع شي او بدن خپل اوبه پوره کړي. څه کېږي تاسو چې دفعتاً اوبه وڅښئ ډېرې اوبه وڅښئ نو په مجموع کې دا په وینه کې د اوبو د اندازه او لیول پورته ځي. څومره چې دا زر پورته لاړ شي هماغومره زر یې بېرته ګردې اطراح کوي او تخلیه کوي چې دا له خپله زموږ او تاسو د بدن اوبه نه پوره کوي بلکې دغسې یو حالت سره موږ او تاسو مخکې کوي. نو د دې لپاره حل لاره څه شی ده؟ ویل کېږي وایي وروسته له روژه ماتې څخه چې د روژه ماتې په اړه ما ویلي وه نیم یا یو ګیلاس شیر ګرمه اوبه څو خرما او داسې سوپ دا شیان ما ویلو په مخکینۍ خپرونه کې چې له هغو څخه کار واخلي. اوس ویل کېږي وایي که څوک کوم کسان که هغوی ډېر کار کوي هغوی کوم کسان چې سبا مزدورکاران دي زموږ او تاسو د خپرونې اورېدونکي مختلف کسان دي نو موږ غواړو ټولو ته داسې حل لاره برابره شي. نو کوم کسان چې هغوی ډېر کار کوي او د بدن د مایعاتو د کمیدو سره مخامخ دي دوی کسان د کوشش وکړي له روژه ماتې نه وروسته تر کوم وخته پورې چې ویده کېږي هر 2 ساعتونو کې د یو ګیلاس اوبه څښي. ځکه چې له یوې خوا زموږ او تاسو د بدن ټول غړو ته ټول اندامونو ته او ټول قسمتونو ته اوبه او مایعات رسیږي او دا مایعات دفعتاً اطراح کېږي هم نه او زموږ او ستاسو د مایعاتو اړتیا پوره کوي. دا شو لومړۍ خبره. دویمه خبره وایي اوبه فقط دا کوم شی چې تاسو تصور لرئ که نه چې موږ تاسو مایعات څکو ټول مایعات په ده شکل هم نه دي. ځینې مایعات دي چې هغه اصلا اوبه دي خو موږ او تاسو یې په اصطلاح ژوو. نو دا به جالبه وي دته ویل کېږي چیوینګ واټر هغه اوبه چې ژوول کېږي. څه معنا؟ غټه مثال میوې او ترکاري دي. که تاسو پام وکړئ رومي بادرنګ بانجان هره ترکاري تاسو چې نوره پیژنئ همداسې راځئ میوو ته که هغه مڼې دي ناک دي انګور دي که اوس چې هره میوه پیدا کېږي که کینو ده که مالته ده دو کې له 90 نه او له 95 سلنه دو کې اوبه وي. نو اصلا دا تاسو ژوئ او دا هم یو نوع د مایعاتو ده چې موږ تاسو بدن سره کومک کوي. نو خالص د اوبو د ګیلاس اوبه څښل دا موږ تاسو ته مایعات ښکاري خو ورسره ترکاري خوراک کاهو کرم بادرنګ رومي او داسې ځینې نور میوې دا هم په مایعاتو کې حسابېږي او زموږ تاسو د بدن مایعات پوره کولی شي. نو فقط د اوبو نه کوم شی چې مایع له هغو څخه د مایعاتو دید مه لرئ. ځینې مایعات شته چې هغه موږ تاسو ژویو لکه هغه د میوې او ترکاریو شوې چې ما نومونه تاسو ته واخیستل. دې سره ښه بدیلونه نور هم شته چې هغه عبارت دي له مستو له شیدو سوپ او شوروا نه. دا ډېر ښه مایعات دي چې دې که تنها زموږ او تاسو بدن ته خالي مایعات نه رسیږي لکه اوبو غوندې. دې کې مفیده مواد هم شته دې کې نیوټرینټ هم شته دې کې کلسیم دې کې مګنیزیم او داسې ځینې نور منرالونه هم شته چې د خالص اوبو نه د دغسې مایعاتو لکه د معلوم واخیست لکه شیدې مستې سوپ شوروا دا هم د مایعاتو په جمع کې حسابېږي او موږ او تاسو سره ډېره مرسته د مایعاتو د تنظیم او په اخیستلو کې کولی شي. دا و دریم ټکی. اوس به راشو څلورم ټکي ته. په مجموع کې کوم خواړه چې هغه ډېر مرچ پکې وي ډېر توند وي
او ورسره څومره چې خواړه هغې کې مالګه ډېرېږي او هغه تروش کېږي دغه خواړه زموږ او تاسو د بدن د مایعاتو کچه ښکته راولي او د مایعاتو د اخیستو ضرورت او اړتیا لوړوي. دلیل ځکه چې دوی کې اکثره د کوم شیان چې ما مخکې نوم واخیستی لکه سودیم او مګنیزیم دوی کې منرالونه ډېر وي. نو د دغه منرالو پر سبب د وینې د غلظت پورته ځي. نو د دغه غلظت د بیرته ښکته کېدو لپاره ضرور ده چې دا وینه باید خپل ځان بیرته رقیق کړي. نو د رقیق کېدو لپاره د مایعاتو د اخیستو په مراکزو او په مغزونو کې کوم آخذې چې د پاغو فشار راځي او انسان دې ته اړ کوي چې هغه باید لاړ شي ډېر مایعات وڅښي. نو په مجموع کې تاسو له ډېرو خوړو څخه چې هغه مالګه پکې ډېره وي هغو کې مرچ ډېر وي نو تاسو له خپله پوه شئ یعنې که کوم مایعات چې تاسو خپل نورمال ځان ته تنظیموئ او که تاسو به داسې خوراک کوئ نو د خپل د مایعاتو په کچه کې لوړوالی راولئ. اوس راځو پنځم ټکي ته. وایي هېڅکله تاسو خپل د بدن مایعات لکه روژه ماتي کې په اوبو کې زیاده روي مه کوئ. لکه 2-3 ګیلاسه هغه نه ډېر شیان په اصطلاح کسان شته چې هغوی هېڅ څه نه خوري فقط اوبه څښي چې دا ډېر غلط کار ده د دې لپاره چې له یوې خوا ستاسو هضم خرابوي چې په دې خبره ما خبره هم کړې وه د معدې اسید خرابوي نه پرېږدي چې خواړه صحیح هضم شي او له بلې خوا ستاسو د بدن مایعات نه پوره کوي. نو لکه څرنګه خبر چې په لومړي ټکي کې دا هم ما یاده کړه څنګه کولی شي خپل د بدن مایعات په تدریجي توګه او سلو هغه پوره کړي. اوس به راشو دې ته چې ځینې کسان وایي چې اکثر به هغه نو د دې حل لاره څه شی ده. زه خو اکثره زه کارګر یم زه کار کوم زه لمر ته 4 ساعته خو نه د ورځې په جریان کې زه مرته کار کوم نو زما لپاره حل لاره څه ده چې اوبه ونه څښم زما تنده نه کینی. په مجموع کې دا خبره ما مخکې هم یاده کړه تاسو کوشش وکړئ چې دا ټول مایعات له اوبو څخه مه پوره کوئ. نور مایعات هم شته لکه ما تاسو ته ویلې رومي بانجان رومي بادرنګ یا میوې هم داسې ظاهرا تاسو ته هغه جامد ښکاري خو هغې کې 90 او 95 سلنه پکې مایعات دي. نو تاسو د دې لپاره حل لاره څه ده. تاسو کولی شئ په نیم ګیلاس اول خو په 3 خرما روژه ماته کې ځکه چې حدیث کې هم همداسې راځي وروسته له هغه ځکه چې تږي یاست نیم ګیلاس 1 ګیلاس مایعات وڅښئ. وروسته له دې کولی چې تنده مو کیني نو ځان ته به په روژه ماتي کې چای اچولی چای ځان ته برابر کړئ هغه هم ډېر ګرم ونه څښئ چې ستاسو په معدې او په مرۍ باندې منفي اثرات درلودلی شي. نو چای به هم ځان ته ایښي هغه به هم لږ ځره یخ کړئ وروسته له هغې کوشش وکړئ چې چای وڅښئ. په مجموع کې دغه حل لارې تاسو سره مرسته کولی شي تر څو تاسو د بدن مایعات تنظیم او پوره شي. دې سره بیا بل کال څه رقم ده دې سره بیا کوشش وکړئ چې خپل د بدن نور مایعات په میوو او ترکاریو پوره کړئ. کاهو کرم رومي بانجان او په اصطلاح داسې میوو کمرنۍ که هر څه نو کولی شي د دغه ترکیب ځان ته برابر کړئ او خپل مایعات دغه ډول باندې پوره کړئ. راځو بل ټکي ته چې فزیکي فعالیت د مایعاتو له مایعات سره مستقیم ارتباط لري. کوم کسان چې ډېر فزیکي فعالیت لري ډېر ګرځي که د رمضان مبارک میاشت د ورځې په جریان کې کلب ته ځي یا هم منډه وهي نو د هغوی د بدن د مایعاتو اړتیا هم پورته ورسره راځي. ولې ځکه چې فزیکي حرکات انسانانو کې خولې منځته راوړي او خولې له خپله د بدن د مایعاتو ضایع کېدل دي. بل مهم او اساسي خبره چې هغه موږ تاسو باندې په خبرې مو کو بېخوبي ده. بېخوبي او کوم کسان چې د هغوی خوب مکمل نه پوره کیږي نو هغو کې هم د بدن د مایعاتو دغه نامتعادل حالت منځته راځي. ولې ځکه هغه میکانیزمونه چې بدن کې مایعات تنظیموي هغه ځکه چې انسان بېخوبه دغه میکانیزمونه خرابېږي او انسان کې دغسې مشکلات منځته راوستلی شي. اوس به راشو په اخرني ټکي به خبرې وکړو او د مایعاتو بحث به انشاءالله راغونډ کړو. وایي تاسو چای او قهوه او دې سره ځینې نور چې هغه دغه په بازار کې نجیباب دي او داسې ځینې نور ډېرې په اصطلاح نوشابې شته دي چې د دوو اخیستل د یوې خوا تاسو ته تاوانونه لري او له بلې خوا ستاسو د بدن د مایعات نور هم ضایع کوي. ولې دوی کې غټ دلیل شی ده. البته دوی کې به چای ځکه استثنا کوو چې چای کې کافیین
په دومره کچه نه ده چې هغه تاسو ته په اصطلاح په دایماً توګه تاسو ته د ادرار او په اصطلاح احساس پیدا شي. نو په قهوه او د غازدار نوشابو کې د کافین ډیر دي، نو دغه مشکلات تاسو ته پیدا کولای شي. نو په مجموع کې کوشش وکړئ چې لوي خو د خبره مخکې بارها هم تکرار کړي چې دغه نوشابه دغه انرژي باب د طبي نظر اصلا د دوه لپاره ځای نشته، هیڅ تحقیق هیڅ د کوم ریسرچ نه راشوه چې د دوه توانونه یې نه ښکارا کړي. نو لوي خو مبارکه میاشت د بدن د ترمیم وخت ده، نو تاسو لطفا د دغه سه شیانو په اخیستو او په بدل کې په پیسو ورکول خپل ځان مریضوي. نو دا هغه حلاره چې ما د رمضان او د مایعاتو تر عنوان لاندې ستاسو لپاره وړاندې کړی، او وروسته له دمې بیرته زر راګرځو او د خوب او د رمضان په اړه به موږ تاسو ان شاء الله بحث کوو. مننه اوریدونکو. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاد خبرونه هر شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت رادیو څخه مه هېروئ. بیا هم سلامونه او نیکی هیلې د حریت رادیو درنو اوریدونکو او د روغتیا شتمنۍ خپرونې اوریدونکو او مینوالو. په نننۍ خپرونه کې موږ تاسو د خپرونې په لومړي سر کې د رمضان او مایعاتو تر عنوان لاندې بحث وکړ او مختلف خبرې مو راټولې کړې چې موږ څنګه خپل د بدن مایعات تنظیم کو او څنګه وکولای شو چې مبارکه میاشت کې خپل ځان له ډیرو داسې حالاتو څخه چې موږ بهتیږي شو او زموږ تاسو په رمضان روژې باندې او زموږ تاسو په عبادتونو باندې تاثیر وکړي، له داسې حالت ځان وژغورو او یو متعادل حالت ځان ته غوره کړو. اوس به راشو پر ډیر مهم بحث چې هغه د رمضان او خوب عنوان ده، چې په دې غواړم تاسو سره زه په مکمل او اساسي توګه خبرې وکړم. د سره مهمه او اساسي خبره دا چې خوب زموږ او تاسو د ژوند دریمه برخه. یعنې تاسو خپل فکر وکړئ که موږ مثلا یو څوک 80 کاله ژوندی او 80 کاله عمر ولري، نو دا انسان که د ټول عمر او د خوب مد نظر ونیسي، نو 25 کاله یو څوک چې 80 کلن وي د هغه د عمر 25 کاله په خوب کې تیر شوی. ځکه تاسو خپل پوه شئ چې د ژوند څومره اړینه او مهمه برخه ده. د سره یو بل تحقیق ویلی وو که موږ تاسو خپل ژوند په دریو برخو تقسیم کو چې له یوې خوا به پکې خوراک شي، له بلې خوا به پکې فزیکي فعالیت شي او له بلې خوا به پکې خوب شي. نو که تاسو غواړئ چې اساسي او صحي ژوند وکړئ، داسې ژوند وکړئ چې هغه کې تاسو دغه ځواک او قدرت مو ډېرې پیاوړي اوسیږي، نو دغه درې شیان ډېر مهم دي. بیا هغه تحقیق دا هم ویل شوي وو چې که ستاسو خواړه خراب شي، که ستاسو فزیکي فعالیت پرېږدئ یو ډېر تمرین ونه کوئ، د دې کوم منفي اثرات چې د هغه دومره زر نه ښکاري لکه چې د خوب. یعنی که تاسو فکر وکړئ 2-3 کاله خراب خوراک وکړئ، شاید تاسو کوم مشکلات پیدا شي، مګر که تاسو یوې میاشت یوې هفتې کې تاسو بې خوبي وکړئ او خپل خوب خراب کړئ، نو تاسو ته ډېر داسې په اصطلاح حالات پیدا کېږي، داسې منفي اغېزې پیدا کېږي چې هغه د جبران وړ نه دي. نو په مجموع کې خوب د الله تعالی یو نعمت ده، د بدن لپاره د آرامش یو مرحله ده. نو راځي په دې به خبرې وکړو چې له خپله خوب څه ده، له کومو اړخونو څخه جوړ ده. بیا به ورشو په حل لاره به موږ تاسو د رمضان مبارکې میاشتې په تړاو بحث وکړو. په لومړي سر کې خوب زموږ او ستاسو د بدن یو فیزیولوژیک یا یو نورمال حالت ده چې که مثال زه ورکړم لکه چې یو بطرۍ په موبایل کې یا کمپیوټر کې داسې وظیفه لري چې هغه کمپیوټر یا موبایل روښانه ساتي، هغه کې کار تر سره کیږي. نو کله چې بطرۍ بیا په اصطلاح کمه شي، نو تاسو بیرته چارج کې اچوئ. نو خوب د بدن د فزیکي
فعالیتونو لپاره، د بدن د کار لپاره د استراحت حالت لري، لکه څنګه چې بیټرۍ د شارژ په حالت کې. نو دومره مهم او اړین ده. په ساينسي پلو خوب له دوو په اصطلاح غړو څخه جوړ ده، چې یو مرحله ته ویل کېږي نن رم او بلې مرحله ته ویل کېږي رم. دا رم او نن رم دا تحقیقات دا ښودلي کله چې انسان چې ویده کېږي د سترګې داسې لرزه پیدا کوي. خوب کې یو مرحله کې لرزه نه لري چې هغې ته ویل کېږي نن رم. انسان ویده ده خو سترګې لرزه نه لري. بله مرحله ده چې هغه انسان ویده وي مګر سترګې لرزه پیدا کوي چې هغه ته ویل کېږي رم. نو په مجموع کې دغه دواړه یعنې رم او نن رم دا دواړه تقریبا له 4 نه تر 6 ځلو پورې تکراریږي، چې هر سایکل یعنی هر دوره چې نن رم او رم پکې راشي تقریبا له 90 نه تر 120 دقیقو پورې په اصطلاح دربر نیسي. یعنې تاسو خپل فکر وکړئ، انسان چې ویده کېږي هغه د نن رم او رم مرحله طی کوي، بیا له سره شروع کوي، طی کوي، بیا له سره شروع کوي. نو همدغه چې تقریبا 7 تر 9 ساعتونو پورې زموږ او تاسو خوب دوام کوي او موږ او تاسو ویده استو. اوس باش په دې به خبرې وکړو چې د رم او نن رم څه لري، دوی کې څه شیان شامل دي او کوم معنا او مفاهیم موږ او تاسو ته رسوي. اول دا ویل کېږي وایي نن رم یا د هغه حالت چې د سترګو راپیدل پکې نه وي، وایي دا د خوب لومړنۍ مرحله ده. دا هغه عمیقه خوب چې موږ او تاسو ورته وایو، هغه عمیقه خوب ده. دې کې بدن څه کوي؟ راځي خپل کوم قسمتونه چې ویجاړ شوي هغه قسمتونه بیرته جوړوي، ترمیموي. که بدن کې کوم کیمیاوي زهري مواد شتون لري هغه له بدن نه کاږي او له منځه وړي. د رشد هورمون، هغه هورمون چې انسان غټوي، لویوي، قد اوږدوي، دا هورمون په اصطلاح افرازیږي تر څو کولی شي بدن رشد وکړي. او ورسره فزیکي آرامش، یعنی که تاسو کار کړی وي ستړي یاستئ که نه، هغه ستړیا دغه مرحله کې له منځه ځي. نو دا شوه د نن رم مرحله چې د خوب لومړنۍ مرحله ده، عمیقه خوب ده. او دې کې ما دا خبره وکړه چې سم زهري مواد له منځه ځي، فزیکي آرامش انسان ته منځته راځي او داسې ځینې نور شیان. وروسته له دې بیا د رم مرحله راځي. رم په اصطلاح د خوب سطحي مرحله ده، دویمه مرحله ده. دې کې څه کېږي؟ انسان د حافظې او د معلوماتو، مثلا کوم چا خپل نوم ورته اخیستی، کوم شاګرد نوی درس زده کړی، دغه معلومات چې د انسان حافظې ته راځي په دغه مرحله کې دا معلومات راځي ولته ذخیره کېږي او ځای پر ځای کېږي، چې دا ډېر مهم او اساسي مرحله د خوب ده. او دې کې انسان ته هغه رواني آرامش، هغه د ذهني آرامش منځته راځي. نو په مجموع کې بیا هم خبره کوم، خوب له دوو برخو څخه جوړ ده چې یو ته ویل کېږي رم او بل ته ویل کېږي نن رم. دا دواړه سیکلونه د خوب دي چې یو بل پسې تکراریږي 4 نه تر 6 ځله پورې، هر سیکل یا هر دوره 90 نه تر 120 دقیقو پورې، یا په ساده ژبه له 1.5 ساعت نه تر 2 ساعتونو پورې دربر نیسي. دا شو د خوب په اړه زموږ او تاسو لنډ بیان چې موږ پوه شو خوب څه ده او په اصطلاح کومه څه پروسه ده او زموږ او تاسو کومې اړتیاوې په خوب کې پوره کېږي. اوس به راشو په دې به خبرې وکړو چې یو انسان او خوب تر بل انسانه پورې فرق کوي، حتی تر سنه پورې، تر حالاتو پورې، تر محیط او جغرافیه او د کال فصلو پورې دا خبره فرق کوي. خو مجموع کې تاسو پوهیږئ چې په ماشومانو کې خوب ډېر ده، په ځوانانو کې او کوم کسان چې نوي ځوانان شوي هغو کې هم متوسط څومره چې سن پورته ځي خوب کمیږي. خو بیا هم کوم شی چې اوسط ده او کوم هغه خبره چې مهمه ده چې هر انسان باید له 7 تر 9 ساعتونو پورې خوب وکړي. حتی اوس تحقیقات 7 ساعته هم نه مني، وایي نه 8 او 9 ساعته بهترین خوب ده چې موږ تاسو باید 8 ساعته خوب وکړو. نو تاسو د دې شیانو په پام نیولو سره نو خپل ژوند کې خپل خوب تنظیم کړئ. اوس به راشو پر یو جالب عنوان به خبرې وکړو چې په نامه د خوب پوړ یادېږي. دا ډېره جالبه خبره ده. ځینې کسان شاید دا لغت نه وای واوري چې د خوب پوړ لا څه شی شو. موږ تاسو د پیسو پوړ لیدلی ده، خو که تاسو خپل خوب پوره نه کوئ، د مثال په توګه 4 ساعتونو کې یعنې مخکې که دا تقسیمات زه وکړم که نه، یعنې که تاسو 8 ساعته ویده شئ نو 14 ساعته نور تاسو ویښ یاست او تاسو باید هر کار چې کوئ هغه ترسره کړئ. که تاسو دغه 8 ساعته د خپل د خوب پوره نه کوئ او دا مثلا کم کوئ، مثلا
5 ساعته ویده شئ یا 6 ساعته ویده شئ. دغه کوم 2 ساعتونه چې تاسو نن باید ویده شوي وئ مګر ویده نه شوئ، دغه ته ویل کېږي د خوب پور چې دا په تاسو پاتې کېږي. بیا بدبختي څه ده؟ که تاسو د چا کوم قرض ولرئ، په تاسو د چا پور وي، مشکل نشته، نن سبا به یې ورکړئ. مګر د خوب پور که دغه 4 ساعتونه تیر شو او سبا شو، نو سبا بیا 8 ساعته خوب پکار ده. که ته بیا هغه ونه کړې، دا د نن پور هم په هغې اضافه کېږي او دغه د نن پور چې په تا پاتې شو دا اصلا د جبرانېدو او د دې نه ده چې ته وکولی شي دا به جبران کړي. نو مجموع کې زه ستاسو عزیزانو ډېره توجه مو دې ته غواړم چې خپل خوب ته د یو نعمت په سترګه وګورئ او ارزښت ورته ورکړئ. په مختلفو نورو لکه موبایل کې لاس وهلو چې په دې مشره زه خبرې کوم، په تلویزیون کتلو، د شپې په سریال کتلو، په دو شیانو خپل خوب مه ضایع کوئ. دا د الله تعالی یو امانت ده تاسو ته چې باید په اساسي او صحیح توګه ترسره کړئ. اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې کومې حل لارې موږ او تاسو سره مرستې کولی شي تر څو موږ وکولی شو صحیح او ښه خوب ولرو. لومړی ټکی دا وایي تاسو چې کوم ځای کې ویده کېږئ کوشش وکړئ چې هغه داسې تاریکه ځای اوسېږي. د دې لپاره اوس ډېر راځو د دې خبرې جزئیاتو ته. مثلا زه غواړم ویده شم، نو ما پام نیولی چې زه غواړم نیم ساعت یا 1 ساعت بعد ویده شم. تاسو به څه وکړئ؟ د خپل د کوټې یا د خپل د کمرې هغه نور یا روښنایي استا کمه کړئ. اوس خو داسې ده چې اکثر کورونو کې په یو کوټه کې 10-12 ګروپونه وي، نو تاسو استا چې ستاسو د خوب وخت را رسېږي خپله ګروپونه کوئ، کموئ او ګلوئ. ولې؟ ځکه چې د میلانین د هورمون ستاسو په وینه کې ډېرېږي او باعث دې کېږي چې تاسو د خوب وخت رانږدې شي. دویم، له زیړو څراغونو څخه کار واخلئ. سپین څراغونه د خوب ضد دي، هغه باعث دې کېږي چې ستاسو خوب له منځه لاړ شي. دریم، کوم کسان چې هغوی په خوب کې مشکلات لري، تاسو کولی شئ یوه شمع واخلئ، خپل کوم ځای کې چې ویده کېږئ خپل بستر خپله توشکه خواته یې کېږدئ او ټوله کوټه ګوله کړئ، توره کړئ او دا شمع ځان ته بله کړئ. همدغه تاسو سره مرسته کولی شي تر څو تاسو ښه او اساسي خوب وکړئ. نو دا هغه خبره وه چې د لومړي ټکي سره ارتباط درلود. دویم ټکی، وایي څومره چې تاسو سحرخیزه یاست همغومره شپې ته تاسو ته زر خوب راځي. متاسفانه اوس موږ او تاسو برعکس کړی، موږ او تاسو د شپې اوس ناوخته ویده کېږو، سهار ناوخته پاڅېږو چې دا هم د سنتو مخالف ده او هم له علمي او ساینسي تحقیقاتو سره هم په اصطلاح ټکر لري. نو څومره چې تاسو وایي د سهار وخته پاڅېږئ، دا اوس دلایل یې ډېر دي چې زه نه غواړم په هغو خبرې وکړم، غواړم دا ټکي تاسو ته بیان کړم. نو په مجموع کې تاسو کوشش وکړئ چې څومره سهار وخته پاڅېږئ، د شپې وخته ویده شئ، دا تاسو ته د خوب هغه زمینه او هورمونونه ډېر ښه برابروي. درېیمه خبره، وایي تاسو په منظم وخت ویده کېږئ او په منظم وخت پاڅېږئ، چې تحقیقاتو هم دا ښودلې چې د خوب تقریبا د موږ تاسو د بدن یو خو موږ تاسو بیرونی ساعت لرو، یو د بدن ساعت ده. د بدن ساعت تقریبا خپل ځان پر 10:30 بجو خوب ته برابر کړی، د کومو تحقیقاتو پر اساس دا خبره واضح شوې. نو زما تاسو نه عزیزانو هم دا هیله ده چې کله له تراوو راغلی اعلان د 10:30 کېږي، نو که تاسو له تراوو 9:30 راشئ، یو ساعت له خپلې کورنۍ سره کښېنئ او لاړ شئ خپل بسترې ته، نو دا به ډېر ښه او ډېر هم سنتو ته او هم علمي او ساینسي تحقیقات ته به نږدې او ښه کار به وي. دې سره وایي په داسې یو محیط کې ویده شئ چې هغه نه ډېر ګرم وي نه ډېر یخ. ولې؟ دا هم خپل دلایل لري چې انشاءالله به په جزئیاتو به خبرې وکړو. وایي د مخکې له خوبه کوشش مه کوئ چې له تلیفون، تلویزیون، وای فای او داسې ځینې نورو شیانو سره ځان وصل کړي. ولې؟ له یوې طرف نه دوی په اصطلاح داسې نور لري چې د موبایل په سکرین کې نور شته چې هغه باعث دې کېږي چې زموږ سترګو ته ورشي او هغه د خوب کوم هورمونونه چې دي هغه خراب کړي، نو زموږ تاسو خوب خرابولی شي. او بله خبره دا چې تاسو د مخکې له خوبه له مسنونه دعاګانو څخه ګټه واخلئ او زموږ او تاسو شریعت غني دی له داسې دعاګانو څخه. یعنې مخکې له خوبه ډېر دعاګانې موږ او تاسو لرو. له یوې خوا موږ او تاسو ته ذهني ارامش راکوي او له بلې خوا موږ او تاسو ته دغسې یو حالت برابرولی شي چې موږ او تاسو ښه او په اساسي توګه خوب ته ورشو. هېڅکله وایي له ډکې مثانې او ډکې معدې سره خوب ته مه ځئ. دا خبره ما ډېرو ځایو کې هم یاده کړې او اوس بیا هم وایم.
وروسته له پیشنامې موږ او تاسو اکثر مثبت عادت لرو مستقیم ویده کېږو نه. وروسته له پیشنامې پاڅېږئ، تهجد وکړئ، عبادت وکړئ. له یوې خوا تاسو عبادت کوئ، له بلې خوا تاسو فزیکي فعالیت ترسره کوئ، ستاسو دغه ډوډۍ هضمېږي. نو که جمع ته ورشئ بېرته راشئ بیا ویده شئ نو تاسو به ډېر ښه خوب وکړئ تر سهار وظیفې پورې. نو که زه خپلې خبرې راغونډې کړم نو ټولې خبرې به دا شي چې کوشش وکړئ وروسته له تراویحو چې راغلی زر تر زره ویده شئ، ځان په تلویزیون تلیفون دو شیانو کې مه مصروفوئ. وروسته له هغې که څومره زر کولی شئ ویده شئ. پیشنامې ته چې راپاڅېدلی نو کوشش وکړئ پیشنامه همغه خپل خوراک هم چې وکړئ، وروسته له هغه بیا تهجد وکړئ، زر مه ویده کېږئ، جماعت ته ورشئ. وروسته له جماعته چې راغلی تر وظیفې که رسمي وظیفه لرئ یا تر 8 بجو پورې چې رسمیات شروع کېږي چې که هر څوک هر کار لري تر هغه وخته پورې د یو ښه ارامه خوب وکړي او ورشي بیا خپل کار ته. نو انشاءالله په دغه حل لاره چې ما ویلې انشاءالله د رمضان او خوب بحث هم موږ او تاسو سره عملي مرستې او ګټې درلودلی شي. نو تر بلې خپرونې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. باقي ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت رادیو څخه مه هېروئ.